الله الرحمن الرحیم. ګلالۍ زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمه ده چې روغ او جوړ به وئ او د ژوند شپې او ورځې به مو په خیر سره تېرېږي. ګلونو زده کوونکو بیا هم د 11 ټولګي د بیولوژي وار رسېدلی ده. د 11 ټولګي بیولوژي موضوع مو ده مایکروسکوپ. لکه په تیر ساعت کې مو په مایکروسکوپ خبرې کړې وې، د مایکروسکوپ پر ډولونو مو خبرې کړې وې، همداشان پر حجروي نظریه مو خبرې کړې وې. خو دا مو وعده کړې وه چې په راتلونکو درسونو کې یا په راتلونکي ساعت کې به څه مو چې په نظري ډول ستاسو لپاره ولوستل هماغه به په عملي ډول ستاسو لپاره وړاندې کوو، تر څو تاسو مایکروسکوپ ووینئ، اجزا یې وپېژنئ، برخې وپېژنئ او د هرې برخې وظیفه یې وپېژنئ او د هرې برخې نوم زده کړئ چې دا برخې څه نومېږي او څه وظیفه سرته رسوي. مخکې له دې چې تاسو د مایکروسکوپ اجزا په ګوته کړم، د مایکروسکوپ په اجزا باندې خبرې وکړم، لاند تیر درس ته ځو، وروسته بیا نوی درس پیلوم. په تیر درس کې مو د مایکروسکوپ معنا وکړه چې مایکروسکوپ معنا مایکرو کوچنی، سکوپ معنا لیدونکی، د کوچنیو شیانو لیدونکی. کوچني په څه معنا؟ په دې معنا چې هغه شیان چې د سترګو په ذریعه د لیدلو وړ نه وي هغوی به موږ په مایکروسکوپ وینو یا د مایکروسکوپ نه په استفادې به له هغوی څخه کار اخلو. موږ په مایکروسکوپ هماغه ذرات یا کوچني اجسام ګورو. د دې تر څنګ مو بیا د مایکروسکوپ پر تعریف باندې خبرې وکړې او په تعریف کې مو یادونه وکړه چې مایکروسکوپ هغه حالت ده چې د هغې په ذریعه په سترګو نه لیدونکي شیان وینو. وروسته مو چې مایکروسکوپ ډېر ډولونه لري، خو له جملې څخه یې موږ او تاسو د 11 ټولګي بیولوژي کې 3 ډولونه وایو چې یو ډول یې ساده و، بل ډول یې مرکب او بل ډول یې الکترون مایکروسکوپ و. د دې مایکروسکوپ ډولونه په دې باندې مو خبرې کړې وې. ساده مو ویلو چې له هغه مایکروسکوپ څخه عبارت دی چې د سیاهو لرې سطح جوړونکي له هغوی څخه کار اخلي او موږ ورته په ساده لهجه ذربین وایو. مرکب مو ویل چې له هغه مایکروسکوپ څخه عبارت دی چې 2 یا څو عدسیې ولري، چې وروسته به په عملي ډول تاسو وګورئ چې کوم مایکروسکوپ ته موږ مرکب وایو. او الکترون مایکروسکوپ مو ویل چې له هغه مایکروسکوپ څخه عبارت دی چې د قوي برق په ذریعه کار کوي، یو شی 250,000 ځله غټ ښکاره کوي. د دې تر څنګ د مایکروسکوپ په تاریخچه باندې خبره وکړه. د مایکروسکوپ تاریخچه مو بیان کړه چې منشا یا پیل یا دقیقه معلومه نه ده چې له کومه وخته د مایکروسکوپ کلمه د مایکروسکوپ تاریخ له کومه ځایه شروع کېږي. خو 2 عالمان چې یو زکریا جانسن او بل جوهان نومیږي، دوی په دې بریالي شول چې دوی د عینکو کار کولو. دوی یو ساده مایکروسکوپ جوړ کړ چې هغوی په 1590 میلادي کال کې دغه مایکروسکوپ دوی کشف کړ او منځته یې راوړ. وروسته 3 عالمان د یادولو وړ دي: رابرت هوک، مارسیلو مالپیګي، همداشان لیون هوک. دا څوک و چې په دغه برخه کې کار کړی ده او ښې لاسته راوړنه لري. له جملې څخه لیون هوک پروتوزوا او بکتریا مشاهده کړل مایکروسکوپ باندې. د دې تر څنګ د افتخار هم لاسته راوړ چې د چونګښې د بچي په لکۍ کې د وینې جریان کشف کړ. وروسته مارسیلو مالپیګي په 1480 میلادي کال کې دا په دې وتوانېده چې مایکروسکوپ په ځای د چونګښو په سږو کې د وینې جریان کشف کړي. د دې تر څنګ په 1465 میلادي کال کې رابرت هوک د مایکروګرافیا په نوم یو کتاب ولیکه چې په دې کتاب کې ټول هغه معلومات چې د مایکروسکوپ په اړه لیکل شوي وو یا د مایکروسکوپ په اړه موجود وو د مایکروګرافیا په نوم کتاب کې دا ځای پر ځای په دا کتاب یا دا اثر چاپ شو. نو ګلونو زده کوونکو دا مو د تیر درس موضوع او په تیر درس خبرې وې. نو دیوال سره سم راځم د مایکروسکوپ په اجزا باندې خبرې کوم. عملا تاسو ته مایکروسکوپ کوو، د هغوی په اجزا باندې خبرې کوو او تاسو ته به دا معلومه شي چې مایکروسکوپ کوم اجزا لري او د هرې اجزا وظیفه څه شی ده. زده کوونکو تاسو وینئ چې 2 مایکروسکوپونه زما مخې ته ایښي دي او دواړه اخلم، تاسو ته یو واضح کوم، یو تشریح کوم او تاسو به ما ګورئ چې د دوی اجزاوې څه نومېږي او د دوی برخې څه نومېږي او د هرې برخې وظیفه یې څه شی ده.
ترڅو موږ په دې وتوانېږو په دې بریالي شو چې تاسې هم د مایکروسکوپ اجزا وپېژنئ د مایکروسکوپ برخه وپېژنئ سره د وظیفې هغوی مشخصې یا دقیقې معلومې کوي. ګلونو زده کوونکو شاید تاسو په دې اند وای شاید تاسو په دې نظر وای چې هغه مایکروسکوپ چې دو چشمه یا دوه د سترګو عدسیې لري نو هغه به مرکب مایکروسکوپ وي او هغه مایکروسکوپ چې یک چشمه یا یوه عدسیه ولري نو دا به ساده مایکروسکوپ وي. خو نه داسې نه ده که چېرته یوه عدسیه ولرله هم مرکب دی او که چېرته دوې عدسیې ولرله هم مرکب دی. ولې دلته د سترګو عدسیه مراد نه ده دلته د شي عدسیه او د سترګو عدسیه دواړه مراد دي. موږ تاسو په دې باندې خبره کړې وې چې که چېرته له دوه څخه زیات عدسیې او مایکروسکوپ ولري نو دې ته موږ تاسو مرکب مایکروسکوپ وایو. نو دا دواړه چې تاسو وینئ دواړه مرکب مایکروسکوپونه دي چې یو له برق څخه کار کوي او بل نور څخه کار کوي یعنی له لمر څخه کار کوي. دا هم مرکب مایکروسکوپ ده خو دو چشمه ورته وایي چې دا هم د برق نه کار کوي او هم د رڼا د لمر وړانګو نه کار کوي. خو مسله دلته چې یو حالت دلته د لیټ ځای به موږ تاسو ته عینه نسبو ورته تر څو ښه نتیجه موږ تاسو ترې واخلو. راځو د مایکروسکوپ بېلابېلې برخې تشریح کوو په دواړو مایکروسکوپونو کې او د هرې برخې ترڅنګ د دوی وظیفه هم تشریح کوو چې څه وظیفه لري. لومړی راځو نوري مایکروسکوپ ستاسو لپاره تشریح کوم. نوري مایکروسکوپ تاسو چې زما په لاس کې وینئ مرکب مایکروسکوپ دی خو ولې له نور څخه کار کوي له لمر څخه کار کوي. د لمر نه په استفادې هغه نتیجه هغه شیان چې موږ او تاسو غواړو کولی شو چې په دې مایکروسکوپ کې هم ووینو او نتیجه ځینې واخلو. دا د برق نه کار نه کوي فقط د رڼا څخه کار کوي. ولې مرکب مایکروسکوپ ورته ویلی شو خو یک چشمه یعنې په دې معنی چې د سترګو عدسیه یوه ده. د دوی اجزاوې یا برخې تشریح کوو. دې ته اکولر یا د سترګو عدسیه یا لینز وایي چې تاسو وینئ یعنې په دغه برخه کې د مایکروسکوپ سره سترګې یو ځای کېږي او موږ او تاسو د دغه په ذریعه بعضې شیان دي چې هغه موږ او تاسو د سلایډ یا د سټیج نه په استفادې د اصلي جسامت نه یو اندازه غټ ښکاره کوو موږ او تاسو هغه وپېژنو. یعنې مقصودي شی چې موږ او تاسو غواړو مایکروسکوپ کې ووینو هغه مقصودي شی په دې باندې سترګه نصبېږي او د سترګو سره یو ځای عکس راخیستل کېږي او موږ او تاسو د هغه شیانو چې مقصود هم دی مطلب حاصلولی شو. دا د لینز اکولر یا د سترګو د عدسیې په نوم سره نومیږي. وروسته که چېرته موږ او تاسو وګورو دلته یو ټیوب موجود دی. دغه ټیوب مانند د جوړښت چې دغه وظیفه یې د سلایډ یا د سټیج نه د عکس راخیستل او زموږ سترګو ته وړاندې کول دي. دلته تاسو پیچونه ګولۍ زده کوونکي وینئ. که چېرته تاسو وګورئ دغه د لوی عکس تنظیمونکي پیچونه په نامه سره یادېږي. یعنې دا په دې معنی چې دغه په ذریعه موږ او تاسو کولی شو چې عکس تنظیم کړو. که چېرته موږ او تاسو کوم مقصدي شی په دې کې ګورو نو په دې ډول کولی شو چې که چېرته دا ټیوب وړاندې لاړ یو شی دقیق متوجه کېږو ورته یو شی ګورو. که چېرته بیا همغه شی زموږ د سترګو نه خطا کېږي بیا بېرته همغه ټیوب په لوی پیچ نه بېرته بیا پاس بیا او که چېرته موږ مقصد حاصل نه شو بېرته بیا لاندې ځو. دې ته ویل کېږي لوی عکس تنظیمونکي پیچونه. د دې تر څنګ تاسو وینئ په یو اړخ او بل اړخ کې پیچونه موجود دي. دا د کوچني عکس تنظیمونکي په نامه سره یادېږي. که چېرته کوم تصویر موږ او تاسو په مایکروسکوپ کې راخیستلی دی ولې هغه صفحه واضح نه دی د دغه پیچونو په ذریعه موږ او تاسو کولی شو چې همغه تصویر ښکاره واضح کړو تر څو هغه نتیجه چې موږ یې غواړو ښه او دقیقه په لاس راشي. نو ټیوب او د سترګو عدسیه دغه جوړښت چې تاسو وینئ د دې په ذریعه مایکروسکوپ په لاس کې هم نیول کېږي. دغه ته د مایکروسکوپ بازو یا مټ وایي. بازو یا مټ د دې په ذریعه دلته پیچونه دي. که چېرته موږ تاسو وګورو چې مایکروسکوپ د سترګې لپاره عیار کولی شو. وروسته د همدغه په ذریعه بېرته مایکروسکوپ خپل عادي حالت ته هم بیولی شو. یعنې په دغه حصه کې مایکروسکوپ زموږ د سترګو لپاره عیارېږي اماده کېږي. کله چې په میز باندې ایښی وي وینئ
مایکروسکوپ زموږ سترګو ته عیارېږي او کله چې ترې استفاده نه کوو دغه بېرته عادي حالت ته کېږي. یعنې په دې معنا چې دغه په ځای که چېرته موږ تاسو وګورو یو کار ترسره کړو نو دې غره په استفادې موږ تاسو هغه مطلب هغه څه چې غواړي ډېر ښه په منظم ډول لاسته راوړلی شو. هم بازو هم د سترګو د لید دپاره د دغه شي عیارول. تاسو ګورئ دلته یوه سپینه برخه معلومیږي چې دغه سپینه برخه ته ګرځنده تبۍ وایي. ګرځنده تبۍ دا په دې معنا چې هغه عدسیه هغه ابجکټیو چې موږ غواړو د شي یا د سلاید نه تصویر واخلو د دغه دپاره عیارول ضرور دي. نو موږ دلته مختلفې قوې موجودې دي چې دغه قوه 15x ده، لاس x ده او 15x قوه موجوده ده. اوس که چېرته موږ یو شی د 15x قوه کې موږ واضح نه کړو یا تصویر سم نه اخیستل کېږي موږ هڅه کوو چې قوه ورته تبدیل کړو. نو ګرځنده تبۍ دا وظیفه لري چې د هغوی په ځای موږ ابجکټیو عیار او تصویر اخیستو ته آماده. تاسو ګورئ دا تبۍ ګډېږي یا تویږي خو د ابجکټیو د عیارولو لپاره دلته یو اواز کېږي. که چېرته هغه اواز ونه وت ابجکټیو په سلاید باندې عیار شوی نه دی. لکه موږ تاسو ګورو یو اواز لري دلته. کله چې اواز وشو نو په دغه وخت کې ابجکټیو په سلاید باندې عیار او تصویر اخیستو ته آماده دی. دغه ګرځنده تبۍ شو چې د ګرځنده تبۍ نه په استفادې موږ تاسو کولی شو چې د ابجکټیو قوه تبدیل کړو د سلاید لپاره. کومې عدسیې چې تاسو وینئ دغه ته د شي عدسیه وایي. یوه د سترګو عدسیه ده، بله د شي عدسیه ده. موږ تاسو د مرکب مایکروسکوپ په تعریف کې ویلي وو چې مرکب مایکروسکوپ له هغه مایکروسکوپ څخه عبارت دی چې یوه یا څو عدسیې ولري. اوس که موږ تاسو وګورو یوه درې دغه دا څلور عدسیې لري. نو په دې سره موږ وایو دا مرکب نوري مایکروسکوپ دی. دې ته ابجکټیو وایي چې لاس ایکس قوه لري. دا هم ابجکټیو ده 15 او دا هم ابجکټیو ده 15x قوه لري. اوس موږ او تاسو ګورو چې د سترګو عدسیه او د شي عدسیه یا ابجکټیو چې وایي ورته که موږ او تاسو په سلاید باندې د لاس ایکس قوه عیاره کړې او د سترګو عدسیه هم لاس ایکس وي نو لاس ضرب لاس سل لاس په لاس کې سل نو دغه که چېرته لاس ایکس د سترګو عدسیه وي او لاس ایکس د شي عدسیه یا ابجکټیو وي نو یو شی به موږ د اصلي جسمت نه سل چنده غټ وښیو یا په دې مایکروسکوپ باندې به یو شی سل چنده زیات ښودلی کېږي. په دې معنا چې که د سترګو عدسیه لاس ایکس او د شي عدسیه هم لاس ایکس وي نو یو شی به د اصلي جسمت نه سل چنده غټ وښیي. خو که چېرته د شي عدسیه 15x وي او د سترګو عدسیه لاس ایکس وي لاس په 15 کې 50 نو دا شی چې موږ یې وینو د اصلي جسمت نه 50 ځله غټ موږ ته وښیي. په دې اساس تاسو کولی شئ چې دا قوه هم تبدیل کړئ 15 لاس تر 15 پورې دا تبدیلیږي او لاندې به هم قوه ورته تبدیلیږي. نو په دې اساس موږ کولی شو چې یو شی ښه واضح او معلوم کړو. دا توره تبۍ غټه برخه تاسو وینئ دایروي جوړښت دی. دې ته سټیج وایي. سټیج هغه ځای دی چې په هغه ځای باندې سلاید ایښودل کېږي او د سلاید د ایښودو یا د نصبېدو ځای دی. خو په سټیج باندې دوه ګیراوې دي چې دغه ګیرا ته وایي سلاید ګیرا. سلاید ګیرا اوس کله چې سلاید ګیرا موږ تاسو ګورو سلاید ګیرا په دې معنا چې سلاید په سټیج باندې کلک نصبوي په سټیج باندې سلاید نیسي. وړاندې تاسو ګورئ د رڼا منبع آینه ده. کله چې موږ مایکروسکوپ لمر په عیارو نو دا انعکاس ورکوي سټیج ته او سټیج رڼا کوي. کله چې رڼا شو سټیج د ابجکټیو په ذریعه تصویر
صحیح او منظم اخیستل کیږي. کله چې وینا د رڼا سره عیاره نشي یا آینه د رڼا سره عیاره نشي سټیج ته انعکاس نه ورکوي. چې انعکاس نه ورکوي سټیج تیاره ده، هغه شی چې موږ تاسو مقصود دی نه شو حاصلولی او نه یې وینو. کوم شی چې تاسو وینئ د مایکروسکوپ پایه ده. پایه د مایکروسکوپ هغه برخه ده چې په هغه د هغې په ذریعه یو مایکروسکوپ په میز باندې ایښودل کېږي. همداشان ګلنو زده کوونکو وخت هم کم دی. دا هم مرکب مایکروسکوپ دی. تاسو وینئ خود د چشمه دا د سترګو عدسیې، دا یې مټ یا بازو، دا څلور واړه ابجکټیو یا د شي عدسیه، دا تور چې تاسو وینئ دغه سټیج دا کوم سپین شکلونه چې تاسو وینئ دا د سلایډ ګیره او دلته دوه ډوله پیچونه دي. یو پیچ لاندې دی که موږ تاسو وګورو سلایډ یو خواته وړي او که د بل اړخ ته یې ګډ کړو سلایډ بل اړخ ته وړي او پاسې بل پیچ دی که موږ تاسو مخکې ځو سټیج مخکې ځي او که شاته ته وو سټیج شاته ځي، یعنې عکس تنظیمونکي پیچونه دي. دغه هم دغه ته ویل کېږي لوی عکس تنظیمونکي پیچونه. د دغه په ذریعه سټیج لاندې او پاس ځي، ښکته او پورته ځي. د ښکته او پورته د سټیج دیوال یا یو خوا برخه د سټیج بول یا مخکې او شاته د سټیج بول، دا په دې چې کوم تصویر موږ ګورو چې دقیق او هر اړخ له نږدې مطالعه کو د دغه پیچونو په استفاده یو اړخ بل اړخ مخکې او شاته ښکته او پورته کولی شو موږ دغه په ذریعه دغه پیچونو په استفاده ګټه پورته کړو. دلته د رڼا منبع ته دلته یو لیټ لګېدلی ده، دلته د برق سره نصبېږي چې ځانګړی کیبل لري. د دغه کیبل په ذریعه موږ تاسو کولی شو چې برق او دلته لیټ روښانه شي. دغه په ذریعه باندې موږ یو شی له اصلي جسمت څخه څو چنده غټ معلومولی شو. او دلته یو پیچ موجود دی چې دغه په ذریعه مایکروسکوپ چالان او بندېږي. او وروستۍ برخه د مایکروسکوپ پایه ده چې په ذریعه یو مایکروسکوپ په میز باندې نصب کېږي او وروسته ایښودل کېږي. دا هم ګرځنده طبعی لري، لکه څه ډول مو چې مخکې یادونه وکړه دا هم ګرځنده طبعی لري. د ګرځنده طبعی په ذریعه موږ کولی شو ابجکټیو یا د شي عدسیه پر سلایډ باندې عیاره او آماده کړو. نو دا مایکروسکوپ دو چشمه مرکب مایکروسکوپ ده او دا مایکروسکوپ یک چشمه او مرکب مایکروسکوپ په نامه سره یادولی شو. ګورنو زده کوونکو دا د مایکروسکوپ عملي درس چې تاسو ته مو د اجزاوې د هر اجزا وظیفه په مفصل ډول تشریح کړه. هیله ده چې له مایکروسکوپ سره به یو څه نه څه بلد شوي وای. له مایکروسکوپ د استعمال لپاره د مایکروسکوپ د اجزا د پېژندګلوۍ لپاره همدومره بس ده چې تاسو نننی درس ولید. هیله وه چې نن درس مو خوښ شوی وي، خوند مو ترې اخیستی وي. تر بل بیا داسې یو درس چې هم عملي او نظري ډول وي چې راځم تاسو لپاره به درس ووایم. تر هغې مو پاک الله سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.